یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب د ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې یو سړی راته یاد کړ وی هغه سړی بیا ما پیژندم وی د هغه سړي له لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره هم ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښی او تجوید پکې ښی دا یو حال هم جوړو وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو چې را باندې وسکله د ډوډۍ ست یې م راته وکړو څنګه راغلی او د هغه یو دوستو پیژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ په والي یو ټرک سیمټ به راله والي یا به راله خښته والي یو 110 زره او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1 لک روپۍ راکړي ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلو وی چې د سره سینګ کېناستو مونږ ورته وی چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو دپاره ماشومان په جومات کې ناستی نو هلته خلک مونځ هم کوي نو تکلیفي نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه خو چې را سره زیات مدد وکړي وی سړی یکدم الاوړی شو وی دا حال د الله د قرآن دی وی الله دی جوړی که نه ما پسې څه له راځي یو خواوایه د الله د قرآن حال دی الله له جوړو او بل خواوایه چې ارسه الله سره دې درکوي به نو ما نه یې څه له غواړې د الله نه وغواړې در به کي که الله پیش او حال یې پیش وی ما ورته وی چې جي دا خبر دی ټیک ده الله ارسه کوي د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالی او یا ما سره کنډې او تیشې سامان راوالی خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی تا خدای موړم ساتلی چې خو داسې دې له در کړي دي چې ته به په هغې نوړی روچتې دا د اسبابو ځای دی تا له خدای درکړه او ته به یې د خدای په لار کې ولګې الله به دله نوره درکړي وی خدای نه غواړئ نشته ما سره پیسې خدای پیشه و کار یې پیشه ما سره نشته ګوره الله درکړې ده نوره به درکړي وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده په خپلو لاسونو مې ګټلې ده او خدای پیشه او کار یې پیشه یو خواوایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ داسې وي ورټولو چې ما ملګرو ته وی چې ځای چې دا چی پرېږدو ځکه دا سړی نور د ایمان نه خوت خو نور هم ورپسې وځي ده خو خدای سره مقابله شروع کړه وی پاسېدو مونږ دغه ځای مونږ دغه ځای نه لاړو وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم حال دی وی که جوړېږي جوړېږي به او که نه جوړېږي نه جوړېږي د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې کوي خدای پیشه او دا خلک پیشه وی خیر هغه ملګرو مې چې مو مایوسه کېږه راځه یو بل سړي له لاړو وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ هغه سړي وی چې تاسو ځای زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم وی سبا راغې ځای یې وکتو 1 لک روپۍ چکې راکړه چې دا کیش کې او په دې ځان له کار شروع کړي هغه پسې د 500 زرو په تمه تلي و دلته الله 1 لک راکړی وی په سبا له خبر شو هغه اشنا راته ټلیفون وکړه چې اخبار هم وکته وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ اخبار لیکلي و بیا دا تقریبا د 6 میاشتو زړه خبره ده د اخبار وګورئ وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی وی هغه اشنا چې وی ما په خپلو مټو ګټلې دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلې دي وی اخبار وګوره که نه ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلې دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو
او سبال 11 بجې یا 10 بجې ورسره الله دا چل وکړ وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي زه ورته ولاړ یم دوست یې وي زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان رابروي او چغې وی راشه اوس یې تماشه وکړئ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي دا خو تا ګټلې ده دا خو تا پیدا کړې ده بېوقوفه دا لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کرې دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې دا بچی دله چا درکړل یو ټس سره یې ترې واغېستل دقه 2 زامنو لړل ختم ښځه لاړه او په داسې انداز خلکو په دومره خوارۍ او په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل ټوټې ټوکړې 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 او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راوویستل محلې والا وی چې دیره خدای مقابله کړې ده مونږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر له ځو خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی بچو له خو خدای شهادت ورکړه ښځې یې څه ګناه کړې د هغې له خدای شهادت ورکړه لوڼو یې څه ګناه کړې د هغوی له خدای شهادت ورکړه سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم مال اوس چا له ګټې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کې دغه شی دی مونږ مستی کوو لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په ده کې مستی پیدا شي دی نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني او که ته جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې بیا اوهو دونه اوچته او راخلاص شي چې ته به خدایه پاکه دا زه څه کوم دا زه دې سره سړی لا څوک دی دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ دا تفصیل لیکلی شوی دی دا د خدای قهر او غضب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی ټینشن بی غم بی عربی کې هم ورته وایي هم او په آخرت کې هم لوی غم دی آخرت کې څه وایي ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند قال لما حشرتني اعما الله زه خو دا ړوند پیدا کړم وقد كنت بصیرا زه خو په سترګو جوړم زما خو نظر لګېده دا ړوند ولې الله وی تایر کړم اوس زما میرې دنیا کې تایر کړم اوس ما ير کړی وکذالک اليوم تنسى بس ما نه اوس تمه مه کوه هلته کې ما به درته وي زما دې نه منل اوس ټینګ شه ورته